بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او خپل درسونه مو تکرار کړي وي. ګران زده کوونکو، د پروني درس په امتداد کې موږ تاسو نننی درس وایو چې پرون مو 15 حروف زیب پیښدار وویلي. نن د هغه په دوام کې خپل درس وایو. نو ګران زده کوونکو، مخکې له دې چې زه درس شروع کړم نو یو خبر او یو نصیحت مې دا ده. ګران زده کوونکو، غواړئ چې درس یاد کړئ نو صرف په دې باندې اکتفا مه کوئ چې هلته ما سره تکرار کړئ او تاسو وایئ چې یاد مو شو. نه، دا غلطه خبره ده. تاسو به کور ته ځئ، هغه به بار بار تکراروئ. حتی دا کومه لیکنه چې زه کوم کوښښ وکړئ چې دغه لیکنه هم ما سره یاده کړئ تر څو مو ښه صحیح په ذهن کې کښېني. د حرف شکل، د حرف ادا هغه مکمل تاسو یاد کړئ. نو ګران زده کوونکو، 15 حروف دی، هجا الفبا مو تاسو په حرکت دی پیښ سره وویل. اوس راځو ګران زده کوونکو، 14 چې کوم حروف پاتې دي په حرکت دی پیښ سره یادوو. نو ګران زده کوونکو، حرف دی ضاده پورې مو ویلي. کوم حرفه پورې؟ حرف دی ضاده پورې. نننی کوم حرف چې زه لومړی لیکم، ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ورسره اشنا یاستئ چې دا کوم حرف ده. دا حرف دی طا ده. کوم حرکت پرېږدم؟ پیښ. نو څه شی کېږي؟ طا پیش طو، طا پیش طو. ګرانو زده کوونکو، د ژبې څوکه د بره غاښونو د داخلي کنارې سره چې دلته یو نطعه ده، یو چقور ځای دی، د دې سره لګوئ او نور ټوله ژبه مو برکام سره نښتې وي. نو د دې له وجې نه حرف ډکه راکېږي. نو څه شی وایو؟ طا پیش طو، طا پیش طو، طا پیش طو، طا پیش طو. ګران زده کوونکو، حرف د طا مو هم یاد کړو چې حرف د طا ګران زده کوونکو نومې د 2 حروفو څخه جوړ شوی ده. او حرف د لا هم چې دا ته مو چې وایي دې ته حرف د طا ته او حرف د لا ته مسالیه مطبقه حروف وایي. مسالیه مطبقه چې حرف د لا باندې موږ ادا څنګه کوو؟ لا، حرف د لا، لا، لا راسره ادا کوي. لا پیش لو، لا پیش لو. زا به نه وایي. زا به داسې د دې حرف سره نه وایي، ځکه دا غلط ده، دا خطا ده. موږ به دا مکمل د خپل مخرج څخه په صحیح ادا، په سالمه ادا سره یادوو. ضا پیش ضو، ضا پیش ضو، 2 حرکته. طا پیش طو، ضا پیش ضو. چې قدم میسره حرکت دی پیښ ته چې وایي؟ ضمه وایي. څه شی؟ ضمه یا ضمه، ضمه وایي. طا ضمه طو، ضا ضمه ضو. ګران زده کوونکو، حرکت دی ضا باندې دی پیښ حرکت مو هم یاد کړو. اوس راځو هغه نه بعد حرف د عین ته حرکت دی پیښ ورکوو. کوم حرکت؟ حرکت دی پیښ ورکوو. عین پیش عو، عین پیش عو، عین پیش عو، عین ضمه عو، عین ضمه عو، عین پیش عو. دې نه بعد ګران زده کوونکو کوم حرف ده؟ حرف د غین ده چې نقطه یې نوم بدلوي. چې جوړوي دی غین. غین پیش غو، غین پیش غو، غین پیش غو، غو غو. حرف د غین هم ډکه کېږي چې 2-3 حروف مخکې ویلي: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین. څو شوه؟ 6 یو حرف چې وروسته وایو چې حرف قاف ده. دا څو حروف؟
و حروف په ډکه خوله ادا کېږي. دا حرف د عین او حرف د غین شپږ حرکته موږ باید ادا کړو. لکه موږ تاسو د مثال لرو قرآن کریم کې کاف ها یا عین صاد، هلته موږ حروف مقطعو کې مقطعاتو کې دا مکمل شپږ حرکته 3 الفه ادا کوو. ګران زده کوونکو د دې نه بعد کوم حرف ده؟ حرف د فا ده. کوم حرف؟ فا. فا باندې کوم حرکت وایو ګران زده کوونکو؟ حرکت دی پیښ وایو. فا پیش فو، فا پیش فو، فا پیش فو. که چېرته قاعده مؤثره عربي سره وایو عین ضمعو، غین ضمغو، فا ضم فو، فو په ډېره نرمۍ سره. هغه نه بعد ګران زده کوونکو حرف د قاف وایو. کوم حرف؟ حرف د قاف. ګران زده کوونکو حرف د قاف ډک حرف ده. کوم حرف ده چې په ډکه خولې سره ادا کېږي؟ قاف پیش قو، قاف پیش قو، قاف پیش قو، قاف ضمه قو. که موږ تاسو د حرف قاف ته وګورو نو یو مشابهت دی، یو وصل لري. ګران زده کوونکو موږ تاسو په خپله ټولنه کې قانس په نامه یو هغه لرو، مرغه ده چې قانس ورته وایي، یا بعضې خلک ورته بته وایي. دا قا قا داسې اواز کوي، یا د هغه ده چې هغه ده، بلکې دا اواز قانس داسې رقم ده په ډېره ډکه خوله سره چې کله اوبه ښه مکمل خولې کې ونیسي بیا قا 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 داسې اواز کوي. دا به په ډکه خوله ادا کوو ګرانو زده کوونکو. هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو حرف د کاف وایو. حرف د کاف باندې هم ګرانو زده کوونکو حرکت د چی ږدم؟ حرکت د پیښ ږدم ګرانو زده کوونکو. کله مې چې حرکت د پیښ پرېښودل نو څه کېږي؟ کاف پیش کو، کاف پیش کو، کاف پیش کو. ګرانو زده کوونکو قاف ضمه کو، کاف ضمه کو، چې دواړه سره مکمل جدا دي. دا وړوکی قاف او غټ قاف نوم ایښودل چې بعضې خلکو بیخي دا غلطه ده، دا بېل حرف ده او دا بېل حرف ده، یو بل سره نه په صفت کې او نه په نور هغه کې تعلق لري، اما مخرج یو ده او یا یو بل ته سره په مخرج کې نږدې دي. چې د ژبې بیخ د وړې ژبې سره قاف، د ژبې بیخ د وړې ژبې نه خولې طرف ته نرمۍ سره کاف، چې دواړو ته لحاتیه وایي. ګرانو زده کوونکو پس له کافه څه ده؟ حرف د لام وایو. کوم حرف؟ حرف د لام. لام ته ګرانو زده کوونکو حرکت د پیښ ورکوو چې کېږي لام پیش لو، لام پیش لو، لام پیش لو. لام ګرانو زده کوونکو که چېرته قاعدې مؤثرې باندې وایي نو لام ضمه لو ویل کېږي. د لام نه بعد څه شی ده؟ میم ده. دې ته هم څه ورکوو؟ حرکت د پیښ. میم پیش مو، میم پیش مو، میم پیش مو، میم پیش مو، میم پیش مو. ګرانو زده کوونکو د حرف میم نه وروسته کوم حرف چې وایو حرف د نون ده. کوم حرف ده؟ حرف د نون ده. دې باندې څه ږدو؟ حرکت د پیښ. نون پیش نو، نون پیش نو، نون پیش نو، نون پیش نو. میم نون. آفرین ګرانو زده کوونکو. واو ده. کوم حرف ده؟ واو حرف ده. چې واو خپله د دوه پیښونو نه ګرانو زده کوونکو جوړ دی. څونه؟ دوه پیښونو نه. د څه شي نه؟ د دوه پیښونو نه. نو څه شی کېږي؟ واو پیش وو،
واو پیش و واو پیش و واو پیش و نشین و هغه نه بعد ها د ګرانو زده کوونکو که یوې سترګې والا وي او که دوه سترګې وي نو څه شی کېږي ها پیش هو ها پیش هو ها ضمه لام ضملو ميم ضملو ميم ضممنو واو ضمو ها ضمه چې کله مو سره ورته وایي اما موږ تاسو لام پیشلو میم پیشمو نون پیشنو واو پیشو ها پیش هو دا یادوو هغه نه بعد ګران زده کوونکو همزه ده همزه پیش او 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 چې آخري حرف د حروف هجا څخه یا ده ګران زده کوونکو چې ده یا باندې هم حرکت د څه شي کېدو پیخ یا پیش یو یا پیش یو یا پیش یو یا پیش یو ګران زده کوونکو یو ځلې زه وایم فقط را سره متوجه اوسئ طا پیش طو ظا پیش ظو عین پیش عو غین پیش غو فا پیش فو قاف پیش قو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش و ها پیش هو همزه پیش او یا پیش یو ګران زده کوونکو دا زموږ ستاسو نننی درس او په اخره کې مو په خدای سپارم ومن الله توفیق